الحمد لله رب العالمين وبه نستمد ونستعين. اسلام د ژوند بشپړ نظام د اسلامي عقیدې د علم موضوعات. اسلامي عقیده او د توحید علم له یو لړ موضوعاتو څخه بحث کوي او هغه دا چې په الله تعالی ایمان، د هغه ذات او صفات او د هغه جل جلاله توحید او له شرک نه پاک او سوچه او مخلصانه عبادت یو دا. دویم په ملائکو د ایمان لرلو او د دې له کارونو وظیفو او له موږ سره په دنیا او آخرت کې د اړیکو څرنګوالی د بشري تاریخ په اوږدو کې د انسان د لارښوونې لپاره د الله تعالی لخوا په راستولو شوو کتابونو ایمان، د الله تعالی په پیغمبرانو ایمان، د دې په رښتینولۍ، امانت او معجزاتو او د دې د نبوت د دلایلو او په ځانګړې توګه د محمد صلی الله علیه وسلم د نبوت د څرګندو دلایلو پیژندل. پنځم د آخرت په ورځ او په دغه ورځ د مؤمنانو کافرانو لپاره برابر شوی سزا او جزا په جنت او دوزخ ایمان او شپږم د الله تعالی په تقدیر ایمان. د اسلامي عقیدې نهایي موخه او مصلحت دا ده چې د اسلامي عقیدې صحت او د دارینو نیکبختي ترلاسه کول، د دین د اساساتو ساتنه او د منکرینو د شبهاتو او د شکونو څخه ځان ژغورل. په همدې توګه د قرآن د نزول سره سم د اسلامي عقیدې د علم د بنسټ ډبره کېښودل شوه او نبوي حدیث د شرح په توګه رول لوبوي. د رسول الله مبارکه زمانه چې د اسلامي قانون او اسلامي عقیدې د بنسټ ایښودلو دور، رسول الله د دې علم بشپړ تفصیل د اسلام مخالفینو او هم خپل ملګرو ته د پوښتنو ځوابونو په طرز کې بیان کړی. د نبوت ځلانده دورې څخه وروسته د راشدینو خلیفګانو د لویو اصحابو دوره هم دغسې مبارکه تیره شوه، تر دې پورې چې اسلام ختیځ او لویدیځ، شمال او جنوب ته وغځېد او ګڼو ملتونو ولسونو د اسلام ځلانده دین ومانه او ډېر غیر عرب قومونه د اسلام غېږې ته راننوتل. د ګڼو ملتونو علومو او تمدنونو سره د اسلام اشنایي د دې له امله ګرځېده چې په دیني علومو د بحث او استدلال لړۍ پراختیا ومومي او د عقایدو علم هم له هغه څخه بې برخې پاتې نه شي. د درېیمې هجري پېړۍ په لومړیو کې د دې علم د پراختیا د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په همدې اتفاق والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.